په دې مصر کې یو ماشوم احمد نوم یو احمد هغه د هغه وخت بادشاه چې کومو طولون نوم داغه نو هغه ته په وړوکوالي باندې ملو شو هغه پرورش کو هغه سره ډیره زیاته مینه ساتله داسې شو چې د هغه نوم د بادشاه سره یو شان جوړ شو هغه ته بیا خلکو احمد ابن طولون وي نو خلک به ویږي دا د بادشاه زوی دی بادشاه به سره ډیره زیاته مینه کوله او ځان سره په دربار کې دغه کو چې څه مسله به داغه نه به تاسو هم کو نو دا درباریان چې کوم کنه نو دا پدې د وجه نه هغه سره حسد او بغض به ساته ډیر زیات حسد او بغض به سره ساته هغه ته خو غریب ته پته نه و چې دا دومره ما سره حسد او بغض ساتي یو ورځ هغه بادشاه ولېګو د بل بادشاه زیته ولېګو چې څه لپاره ولېګو یا گورنر و دا غزه ته چې ولېګو نو چې څنګه دی په داغه په دربار باندې ورننه وته نو د دې بادشاه یو وینځوا نو هغه کس چې کومو هغه داغه وینځ سره داسې قسمه حرکات کول چې ډیر زیات مناسب حرکات نو هغه د اولید د احمد اولید خو به هر حال چې شمپوشي په وکړه ځانې په ناغرضه کو اسی مونوزان مکمل ناغرضه کو دی وینځ ته د کسته خو پته ولګی چې دا خو مونږ احمد ولیدو او دا خبره به اوس خامخا بادشاه ته رسي بس دا وینځ چون کې دا د بادشاه ډیره نږدې و او دا کس چې کومونو دام د بادشاه نږدې و دی د احمد در کلونه مخکې ځان بادشاه ته ورسو او بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت د احمد نه خو خبر نه کنا هغه چې کم کارونه کوي او تاسو چې کوم خبرې کوي او ان قریب دا چې ستاره تخته چې کومه د بادشاہي او دا الټه کی او ختم شي ډیر قسمه خبرې وته کړې زیاته بس بادشاہ خو چې دا کوي یو قسمه طویل خو بیا هم زړه شک خبره بوا دا خو دا وینځم راغله دیم راته وې دا زما یو اهم عہدیدار دې دم راته وې بس سم غوسه شي بس بادشاہ نور تحقیقونه کی داغي په خبره باندې عمل وکړي دي کې احمد چرایي داغي په باره کې وته بادشاہ ته ایسمونه وي خو بادشاہ وته خو غوسه کړي بادشاہ یو خط ولګي او هغه خپل مهر په د پاسه وي مهربان خطي هغه ورکی احمد لا چې تا لاړ شو د پلان کې یو گورنر دی دا باغله ورکی وی چې دا ته هغه یو سي بس دا به ولا ورکی نور هغه په شوکارې په شو تراغه پورې به ساره چې ترسو دا خط چې دینو دا هغه کولو کړی ني وی صحیح ده کله چې دا هغه مهربند خط راواغستو د دربار نه وروته نو دا وینځم وته ګوري وی سدي احمد او دا بادشاہ را یو خط راکو دغه عہدیدار چې و غم راغې وی سدي وی دا خط ته دغه شان وی بادشاہ را راکو په هغه زمانہ کې چې په بادشاہ خپل مهربان خط چاله ورک اکثر به دا غي مطلب دا و چې دا کم کس چې بلاړو نو د بس انعام کو دل بس انعام ورکولو یا به د اکرام کولو اکثریت بداسه کېدل نو دی وی شهره مونږ بادشاہ ته دونه بدم وي او دا غي باوجود مولې خط ورکو دا خو دې جوړ ددن اوسم خفه نه دی پکار جرانی ولې او بدل ته یې کېد کړي وي یا قتل کړي وي نو دا وینځه ته وی چې دا څه کار چې ته ما ته پاره یو خط لیکه زه یو خط لیکم ما څه کار دی ته واغو کې او دا خط دل ورک دی به یو سیده حکمران وته یاد کوي دی به یو سیده هغه چې کوم عہدیدار او د بادشاہ هغه ته نه نه ما ته بادشاہ حواله کړی دی او زه په خپل علماء وینا نه ګوره دلې ورکا زما تا سره کار دی بس هغه چل ول معنی دی هغه خط واغسته داغه عہدیدار چې د بادشاہ هغه خط واغسته دې دوانه په نامناسب حرکت چې لیدلی هغه کسته چې هغه لاړ الته کې د هغه ځای گورنر ته چې ورسېده هغه خط وته پیش کو چې څنګه پیش کو د دلته نو ته احمد ویلو چې بادشاہ سلامت فرمایل چې ترسو دا خط غنی کولو کړي ته به راضی نه د نورم یقین پیدا شو چې دغه خامخاص داسې خبره ده یا د انعام خبره ده یا هر څه دی خو خامخا به خاص خبره ده چې زبو ته ایثار ما چې څنګه خط کولو کو نو په خط کې لیکلو چې دا کم خط چادر وړو دا کس چې کم دی ډایرک به جلاد راو غواړو د سر به قلم کې او سر به مال راولېږي
بس چې څنګه هغه خط هغه وکړه بس هغه سپایانو ته وی دا سړی ونیسه جلاد یې راوغوښتو سر یې ته قلم کو هغه سر یې په یو دغه کې کېښود په تشت کې هغه بادشاه له ولېږه چې کله بادشاه له ولېږه بادشاه چې لاړو د پاسه په کپړه چولې وه بادشاه دې چې هغه د څنګه کپړه لري کړه چې وی کته د هغه عہدیدارو بادشاه وی دا څنګه چلې دې کې احمد رانه نه وته چې رانه نه وته نو ته وی چې دا څنګه چلې ما خو تعالی هغه خط نو درکړې خط تا نه وړې وی نجی خو معنا لاره کې دوا غستو دا وینځه و دې راته وی چې ته زما دا کار وکاو دا چلې هغه چلې هغه خط دوی چې زوړم ما سره کلک شو بس ما وی چې صحیح ده بس بادشاہ هغه وینځه راوته وایا دا مسله څه ده اصل مسله ماته وایا بیا وته احمد مو چې دا نور څه مسله نه و د دې کې دي چې زما نظر کې دا مسله ما سره پیدا شوی چې زلاله ماته یو کار پس لګلې ما نو دا چا دا سر چې دی قلم شو دا عہدیدار استاد خاص وینځه دا ما په نامناسب حرکاتو باندې ولیدل خود دې دا ګمانو چې زبتا ته شکایت وکم نو دا غینه مخ کې جوړ راغلی ته زما شکایت کړل نو بادشاہ وی چې آو کنه دی کومه ته داس خبرو کړ چې احمد ستا په باره کې سازشونه جوړي یو سره ملاقات بل سره ملاقات او ستا بادشاہ دا تخته الټاوي او ته خپل په تخت باندې کینی او چې نه زما زه داسې چرته کول شم زما نسب نه دی معلوم زما شوم تال وی کړم زه تاسو سره داسې نمک حرامي خو نشم کوله بیا یې غوین زم راونی ولا غیم کېد کې واچولو غیم کېد کړه ګوره د دې مطلب دا دی چې کوم سړی غوري باز ګناونه داسې چې په دې دنیا کې وګي کنه نو هغه ته ملو شو د قتل منصوبه د احمد جوړه شوی و خو چې چا منصوبه جوړه کړې و او ګناه چا کړې و غلطي په چا کې و نو الله وت سبب داسې جوړ کړ چې هغه سرم دغه کلم شو او د هغه ګناه هغه کم دغه چې هغه ته ورور رسیدو